د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي له افغان پولې سره څیرمه د کلیو او بانډو لیدلو ته راغلی دی. د راپورونو له مخې هغه د سیسټان سیمې له بلوڅو وګړو سره کتلي دي او افغان پولې ته څیرمه یې له یوه کلي لیدنه کړې ده. د نوموړي د سفر مهمه موخه په سیمه کې د اوبو د کمښت او رواني وچکالۍ له نږدې لیدل کیږي. د ژمنه کړې چې د سیمې خلکو ته به د اوبو رسونې په برخه کې همکاري کوي او له دوی غوښتي چې د سرحدي سیمو امنیت کې همکاري وکړي. د کابل ښار د صرافانو لوی مارکیټ یعنی شهزاده سرای خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د راپورونو له مخې دمګړی په دغه سرای کې شته هټۍ او دفترونه پرانیستل شوي دي او لسګونه کسان خپل کار ته راګرځېدلي دي. شهزاده سرای کابل ښار ته د طالبانو له راننوتو سره سم تړلی و او د امنیت په تړاو یې اندېښنې موجودې وې. د کابل ښار امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه سرای او ټولو بانکونو امنیت د ډاډ وړ دی او د لا ښه والي لپاره یې هڅې روانې دي. اسوسییټډ پریس د هغو الوتکو یو جدول خپور کړی چې له 2019 زیږدیز کال تر 2021 زیږدیز کال پورې د امریکا له لوري افغان پوځ ته ورکړل شوي دي. سرچینه کاږي چې د الوتکو میلیونونه ډالره ارزښت درلود. امریکا په تیرو 20 کلونو کې افغان پوځ ته ګڼې الوتکې ورکړې وې چې له وتلو سره هممهاله یې ګڼې دغه الوتکې د کابل هوایي ډګر کې له منځه وړي او زیانمنې کړي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپټمبر د 11مې پیښې د اسنادو د اعلاني کولو امر کړی دی. د راپورونو له مخې جو بایدن د دغه هیواد عدلیې وزارت ته په یوه لیکلي لیک کې ویلي چې د سپټمبر د 11مې د پیښې ځینې اسناد په راتلونکو 6 میاشتو کې اعلاني کړي. بایدن ویلي چې په دې لړ کې به د یادې پیښې په اړه شوي ځینې پلټنې له خلکو او رسنیو سره هم شریکي.